لا تأكلوا أموالكم تاسو مخرج خپل مالونه بينكم خپل منځ کې بالباطل فوجه ناروا فناروا طریقې سره مالونه مخرج دي ناروا بوجه ممنوع شرعا داسې وجه سره تاسو مالونه مخرج چې هغه ممنوع وي شرعا یعنی الله او رسول په اجازت نه کړی تاسو د مالونه مخرج که سړی مال د چا خوري په غصب سره هم حرام ده غلا کوي هم حرام ده خیانت پکې کوي هم حرام ده قمار هم حرام ده ربا هم حرام ده عقود فاسده یو سړی بیا فاسده کوي خرید فروخت کوي لیکن فاسد وي بیا صحیحه بیل شي ده بیا فاسده بیل وي بیا باطله بیل وي بیا موقوفه بیل وي نو دا ټول عقود صحیحه باندې کومه ګټه راځي عقد چې فاسد وي د شریعت له نگاه نه او په ګټه راغله هغه حرام ده او تاسو کتابونه مطالعه کوي عقود فاسده دا په حکم د ربا کې یعنی هغه عقد چې فاسد وي شرعا نو کوم یو عقد خو نو دنه کا ګټه راځي او که هر څه راځي نو دا بیا حکم د سود لري عقود فاسده په حکم د ربا کې دي یعنی کوم دکاندار چې دکانداری کوي یا بارګین توپ کوي خو چې بیع ورته معلومه نه وي احکام د بیع ورته معلوم نه وي او بیع فاسده وکړه دا مطلقاً په سود کې راځي او تاسو بیا د سود مطالعه چې وکړئ سود څومره ګناه کبیره ده دا اویا ګناه کبیره یعنی 1 روپۍ د سود د اویا ګناه کبیرو مثال لري او دا ذاتی حرام ده او انسان په ذات باندې اثر کوي سود خاره به د قیامت په ورځ لیونی وي قبر عبد الله بن مسعود به تاسو راولټوي مخ به د قبله ناقوته وي په قبر کې وټ وټه کوم خلق چې سود خاره وي او دنیا کې د سود خورو علامه دغه ده که تاسو د حرکات سکنات وګورئ کنه دي تاسو کله بیا چې کوم سړی سود خورلای چې کله تاسو وغږوي د حرکات وګورئ الګ حرکات نه کیږي خبري وګورئ تاسو به یقین وسی چې دا په محبت مال کې لیونی ده ښا سودخور به د قیامت پر ورځ باندې الله ته جګيږي لیونی به وي ښا سود متعلق په بل وخت کې بحث کوم خلاوي مؤمنانو تاسو چې هلاکیږي پرون ویلی وو چې تاسو هلاکیږي یو د هلاکت نه ده چې سړی مال حرام خوري دا انسان هلاکی ښا یا ایها الذين امنوا ایمان حاملان لا تاكلوا اموالكم تاسو مخرج مالونه بینکم خپل منځ کې بالباطل په باطله طریقه باندې په داسې وجه باندې چې ممنوع وي شرعا الا ان تكون تجاره عن تراز الا ان تكون کوي دا جهات عقل ضمیر جهات عقل تراجه کا تجارتا ورته خبر سي الا ان تكون منګر کدا جهات خوراک تجارت وی عن ترازن پر زمندې سره منکم د تاسو نه نو هیڅ مسله نه ده راوړ ډیر اسباب مونږ لرو د ګټه د مالداري بهترین سبب په سببونو کې یو هغه سبب تجارت ته په تجارت سره سړی مالدار کیږي او په تنخواګانو سره نه مالدار کیږي ښا یو لاره صنعت کسبګر چې کوم کسب کوي کنه نو په دې سره هم راځي زراعت دقانی سره هم په ټول کې اقوا ترين د مالداري سبب جهاد ده حسن ختم ده موږ نه اسباب لرو خو بهترین سبب د مالداري هغه جهاد ده په جهاد کې چې یو غنیمت حاصل کړي شي که سړی شل کال لګي دومره پیسې نشي پیدا کولای او بهترین مال هغه د رسول الله حلال مال چې د تورو د سرونو نه حاصل وي یعنی د نيزي او د تورو د سرونو نه کوم مال حاصل شوی د حلال مال نو علاوه الا ان تكون تجاره کتاسو د جهات عقل انتخاب کوي تجارت عن تراز تجارت لك بيع مبادله المال بالمال بالترازي بیا دې ته وایي چې خرڅول د مال په مال باندې پر زمندې سره اوس کا مبادله المال بالمنافع مبادله المال بالمنافع غته مونږ اجاره وایي اجاره کې منفعت وي خرڅيږي نشي خدا خپل عقدونه دي بهر حال رضامندي ضروری ده که رضامندي نه وي نو بیا د مکراه ده یعنی په زور چې کوم سړی بیا پټاو کې نه کیږي کدا یو که فاسد دا ګټه په حرام که عقدونه پکې شرطونه په بیع کې
نوی دی بیع صحت شرطونه پکې نوی هم ناروا ده. موږ بیع خپل کور کې 12 قسمه دی بیع لرو. نو به هر حال علاوه تاسو خورلای سي خو په تجارت سره، تجارت عن ترازن پر رضامندۍ سره منکم د تاسو نه رضامندي به وي یو تر بله. که رضامندي نه وي دا ناروا ده. نو په زوره خوراک یا په زوره څه شی اخیستل دا حرام دي، یا هغه سړی خبر نه ده، یا تصرف په مال د غیر کې بغیر اذن غیر پردی مال در اخیسته خرڅې اخلي او هغه اجازت نشته، نو دا ټول حرام دي دا عقلونه. نو الله تاسو د باطل طریقې سره خپل مالونه مخوري. الله تبارک وتعالى مخکې هغه اسباب ذکر کړي چې انسان هلاکیږي لکه مال حرام. و صراحتا الله لا تقتلوا انفسکم، تاسو ځانونه مه قتلوئ. ګوره دې کې موږ مختلفې ترجمې کولی شو. ان الله کان بكم لا تقتلوا انفسکم، الله تاسو ځانونه مه قتلوئ. ځان قتلول خودکشي کول دا حرام قطعي ده، دا ګناه کبیره ده. په کوم شي باندې چې ځان قتل کړی وي د قیامت په ورځ باندې به په اور کې مغه شی در سره وي، ځان به مړ کې په جهنم کې او بیا به یعنی په دغه عذاب خپل ځان عذاب کې په اور کې. نو خودکشي حرامه ده. کته دا سوي چې دا خپل ځان ده، ځان کې خود تصرف جایز ده نه، دا خو موږ تاسو د خپل بدن خو موږ تاسو نه ده، دا خو بل چا د امانت را کړی ده. موږ ته چې کته پورته ګرځو یو ورځ دې پوښتنه را نه کېږي، د مال به کېږي، د سترګو به کېږي، د بدن به کېږي، د لاسونو به کېږي، د دې ژوندګي به کېږي چې دا کوم مال دې ګټلی دې پوښتنه کېږي. یو سړی به د قیامت په ورځ قدم نشي اخیستی چې څلورو شی پوښتنه ترې ونشي، د عمر پوښتنه به ترې نه وشي، مال نه به درنه وشي، د علم به درنه کېږي. نو دا پوښتنې ټولې د قیامت په ورځ راځي. نو چې پوښتنه څوک معلومیږي دا خبره چې دا بدنونه پردي دي، دا بدنونه که خپل وای پوښتنه په کار د چا نه کولی، خو چې کله بیا ارزیابي کوي موږ نه څوک نه امتحان را ناخلي معلومیږي دا خبره چې دا بدن زموږ خپل نه ده. نو الله وایي چې پردي بدنونه ولې قتلوي؟ نو قتل حسي ته نه واخلي، قتل حسي چې خپل ځان قتلول حرام، قتلول حرام قطعي دي، ګناه کبیره ده. یا راځي یو بل ترجمه وکړي، لا تقتلوا انفسکم، تاسو قتلوي مخبل نفسونه، اي اخوانکم، دا مسلمانان ما قتلوي. بل قتلولم ناروا دي کنه، دا انفسکم نه مسلمانان واخلي، ځکه ټول مسلمانان ورونه دي، یو بدن د مؤمنان ټول کا جسد واحد، یو جسد. نو دی بل مسلمان وینه داسې ده لکه د تا وینه خو تویول حرام دي، د بل مسلمان وینه تویولم څنګه دي؟ حرام دي. دام ګناه کبیره ده. واورئ، که یو سړی د مسلمان په قتل کې دومره معاونت کړي، حدیث کې راځي بشطر کلمتین، په نیمه کلمه، نیمه کلمه باندې به زه تعبیر وکم. عربي کې مونږ یو بل ته وایي اقتل، مړې که، څلور حرفه دي اقتل کې، فقط دومره دی اوق، دا ټول ټکي مو نه ویلي. بیا چې د قیامت په ورځ راځي که نه، په دې ټنډه به لیکل شوي آیس من رحمت الله، دا سړی د خدای عظیم رحمت نه امید سړی ده چې د مسلمان په قتل کې دومره همکاري کړې وي چا سره. بیا تاسو ګمان کوئ چې د مسلمان په قتل کې همکاري بالمال کړي، یا چاته ټوپک مرمۍ ورکړي، یا چاته داسې اسباب برابر کړي چې انسان مړ کړي، دا به ورسره شریک وي که به نه شریک؟ په خدای قسم ده، الله وایي، رسول الله حدیث مبارکه ده چې د یو انسان په قتل کې ځمکه او اسمان مخلوق شروع شي شریک شي، الله به بیا په جهنم باندې او جهنم ته به غورځي. چې د اسمان او د ځمکې انسانان هر څوک چې وي چې د مسلمان په قتل کې شریک کړی شو، یو ورې به الله تبارک وتعالی یو ورې به وکړي. الانسان بنیان رب ملعون من هدم بنیان رب، زما رسول الله وایي انسان د رب العالمین دیوال ده، بنیاد ده، آبادي ده، هغه باندې عظیم لعنت ته چې دا بنیاد ړنګوي. ولا دا مسلمانان تکړه دي چې دا قتل و قتال کوي، یا که تکړه دي یا که جاهلان دي. تاسو وایئ چې کوم ټکی دی؟ یعنی که جاهل وي. موږ تاسو عرف عادت کې یعنی دا یو کلمه چې په کاغذ باندې ولیکل شي، که ناسې پښتو کې تاسو کوی کول غواړم، یو کاغذ کې کلمه ولیکل لا اله الا الله محمد رسول الله، بیا یو ډېر بدبخته سړي ته ووایه چې په دغه ډز وکړه دا کلمه وله، او که ډز یې پرې وکړه ما ته هم نه معاف کړو
چې الله دې غر پر کلمه دې ولي وشتله ها مکوي او ډېر بدبخته سړی هم داس نه کوي په کلمه باندې کوبي او د مسلمان په زړه کې دا کلمه شته کنټرول وای لا اله الا الله محمد رسول او بیا انسان په دغه کلمه باندې داس کوي او دا ختمي دا ډېر جرأتي ده یا که جاهل مطلق او دا د چا بدن وو دې خو مالک شته دا خو کېږي عبد الله ابن عباس وایي په ګناه کبیره موږ څوک نه کافر کوو خو چې د قرآن لهجې ته وګوري که نه په قتل باندې سړی کافر کېږي من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا وایه که نه نو خالدا ابدا ټکم کستا ابدا هم ټکی راغلی معتزله خو وایي چې چا قتل وکړه بالکل کافر ده مخلد فی نار ده همیشه به پور کړي خوارج هم دا وایي نو به هر حال نو الله وی لا تقتلوا انفسکم خپل ورونه مه قتلوئ مسلمان څنګه ورور قتل کوي یا اسباب ورونه مه قتلوئ کوم خلق چې مادیات خرڅوي او په دې باندې یقین ده چې دا د میعاد نه تېر سوي دي او بیا هم په مسلمانانو خرڅوي او په دې پوه شي چې بیا دا خرڅ کې انسان ته ضرر پیدا کوي دا په دې آیت کې په دا قاتلان د انسانانو دي که دوایی وي که دیگر اسباب د خوراک وي چې د میعاد او تاریخ نه تیر دي او بیا هم خرڅي مسلمانان دا قاتلان دي یا مصنوعي دواګانې جوړي یا مصنوعي نور کارونه دي چې د مسلمان د قتل د سبب ګرځيږي الله په دې قتل کې دا خلک داخلي دي کلس کاله بعد مرسي هم دا خلک قاتلان دي لا تقتلوا انفسکم علاوي تاسو مقتلوي خپل ورونه ان الله کان بكم رحیما زدا جمله دی اول سره لګوم الله وی دنیا کې ځان مقتلوا بل مقتلوا ګوره په قبل د قتل کې یو څه وخت به مهلت درکما دا دنیا کې فورا په کار خو دسی الله وی چې دا خو ما بنیادو ما په کار د فورا یا پس مکنه نه استل یا می ور د باندې نازل کړه وای او ور مسوي حقم دسی ده وګوره بیا الله در باندې رحیم ده رحم در باندې کوي وخت در کوي بیا به الله تبارک وتعالى ورته داخلي یو سره چې قتل وکي په طریقې شته د دې نه چې ورته لاړ نشي دا ووري کدا قاتل ماف کی کنه دا بیا هم نه ماف کیږي کنه تاسو په خبر پوښي ولی یو جزاء د فعل ده یو جزاء د محل ده نه په نشي په دقت اوس منګه دلته ځکه قصاص ک دا سړی خو بیا هم نه د ماف کنه حدود خو د من په مسلک باندې دا مکفرات نه دي دا خو واجب دي یو سړی قتل وکړ قاضي صاحب راغی مړ کړ ماف نه ده دا سړی دا به جانم تزي دا خو جزاء د محل واسه دا اوس ورکړی ولې غټ محل ځای کړی دا